السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو دا نن وظیفه ډیره مهمه وظیفه ده، ډیره بهترینه او طاقتوره وظیفه ده. څنګه یو انسان کولای شي چې له خپلې زندگی څخه مشکلات ختم کړي؟ څنګه یو انسان کولای شي چې خپل د ژوند ټول حاجتونه ضرورت الله تعالی په یو ورځ ورپوره کړي؟ یعنی یو انسان د غواړي چې زما حاجت دی پوره سي، زما د زړه ارمان دی پوره سي، زما خواهش دی پوره سي. او یو انسان د چې په کور کې یو مسکنت فقر غریبي زیاته ده، دی څنګه کولای شي چې د وظایفو له لارې دغه مسکنت دا فقر دا غریبي ختم کړي؟ او یو انسان د چې په زندگی کې محنت کوي، دغه باوجود بیا هم یو کار یې هم نه سمیږي. کله په یو کار کې نقصان، کله په بل کار کې نقصان، کله په یو کار کې تاوان، کله په بل کار کې تاوان. له یو نقصان وځي په بل کې وځي، له یو تاوان وځي په بل کې کیږي. نو د داسې نقصاناتو، د داسې تاوانو، د مشکلاتو د ختمولو لپاره عزیزانو دا یوه وظیفه چې زه یې نن تاسو ته ښیم ډیره مهمه وظیفه ده، ډیره بهترینه وظیفه ده. دا وظیفه په توجه سره واورئ او په توجه سره پر هغه طریقه باندې وکئ. انشاءالله که په زندگی کې ستاسو هر حاجت وي هغه هم الله پوره کړي، او که تاسو مشکلات ختمول غواړئ هغه هم الله پوره کړي. ګورئ یو انسان دا سوچ او فکر وي چې ما وظایف ډیرې کړي دي، ما داسې وظایف دعاګانې ډیرې کړي دي د یو حاجت لپاره، د یو مقصد لپاره، د مال او د دولت لپاره، کومه مثبته نتیجه یې نه ده ورکړې. د دې دا معنا نشي کېدلی چې د ده حاجت به نه پوره کېږي. د دې دا معنا نشي کېدلی چې دا انسان به له فقر او له مسکنت څخه نشي خلاصېدلی. د دې دا معنا نشي کېدلی چې د دې انسان حاجتونه به هېڅکله نه پوره کېږي. بلکې الله تعالی جل جلاله چې دا داسې مهربانه ذات ته هر انسان ته خپل وخت ورکوي. یعنې د هر انسان حاجت الله تعالی ورپوره کوي. الله تعالی ته هېڅ ګران کار نه ده، کن په یکون کې هم کولی شي. خو الله تعالی دا بنده ازمایي، الله تعالی دا بنده داسې کوي مثلا د یو انسان حاجت کن په یکون کې ورپوره کړي، پر هغه ځای باندې د یو انسان حاجت یوه ورځ کې ورپوره کړي، د یو انسان د په 2 ورځو، د انسان د په میاشتو، د انسان د په کلونو باندې. که د یو انسان حاجت له ډیره وخته نه پوره کیږي، هغه د دا سوچ فکر نه کوي چې زما حاجت نو نه پوره کیږي، ځکه چې دا زمونږ او ستاسو سوچ او فکر او ګمان ده چې یو حاجت پوره نسو نو دا بالا پرېږده، دا دعا مه کوه، د دې په هکله دا نه کیږي. بالا بالکل دا غلطه خبره ده. الله تعالی پر هر څه باندې قادر ذات ده. کم کار سي، کم انسان سي د یو حاجت لپاره، د یو کار لپاره بار بار کوشش کوي، بار بار محنت کوي، بار بار د الله و در ته ورځي، بار بار یې الله تعالی څخه غواړي، پرېږدي نه، ضرور یو ورځ راځي الله تعالی یې ورکوي، پاته نه لري، خامخا الله تعالی ورکوي. او کچیرې انسان پر دې باندې صبر وکړي. نو لہذا دوستانو کچیرې هم ستاسو داسې یو حاجت وي هغه نه پوره کېږي، داسې مشکلات وي هغه نه ختمیږي، او داسې یو ارمان وي ستاسو هغه ته رسېدل غواړئ، مثلا د رشتې ده، مثلا د ښه نوکري ده، مثلا د ښه کاروبار ده، مثلا د ښه اولاد ده، داسې یو ارمان په زړه کې لرئ او هغه ته رسېدل غواړئ، انشاءالله دا عمل وکئ، الله تعالی به تاسو هغه ځای ته په ډیر اسانۍ سره ورسوي. دا وظیفه دوستانو زه له تاسو سره شریکه کوم چې دا مثلا اسانه عمل ده، اسانه وظیفه ده، طاقتوره وظیفه ده. د وظیفې وخت درته ښیم، د وظیفې طریقه درته ښیم، پر هغه طریقه پر هغه وخت باندې یې وکړئ، انشاءالله دعاګانې به راته وکړي. د وظیفې طریقه دا ده دوستانو چې کله هم د سهار لمونځ دې وکړئ، یعنې د سهار اولین 2 رکعاته سنت دې وکړو، فرض دې نه یې کړي، په دې دوران کې دا عمل وکړه. یعنې وختي پورته سه، هسې نه چې داسې وخت کې ته لمونځ کوې لمر در باندې راخیږي نو به وظیفه هم در څخه ولاړه سي، لمونځ به دې هم قضا سي، چې د هغه باوجوده مثلا داسې الټه به تا ته نقصان پرېږدي چې الله تعالی به د هغه په بدل کې تاسو ته بیا سزا درکوي چې لمونځ قضا. یو لمونځ چې په قصد باندې انسان قضا کې بې انتها زیات سخته ګناه لري. یعنې وختي راپورته سه، 2 رکعاته سنت چې د سهار وکړلو،
فرض مکوه تر هغو پورې. په دې دوران کې کینه اولین 11 واره درود ابراهیمي ووایه چې دا موږ تاسو یې په لمانځه کې وایو. له هغه نه بعد په ښه توجه د خپل حاجت په ذهن کې راګرځول د خپل مقصد لپاره دغه توری ووایه تقریبا 300 واره الله الصمد الله الصمد. له هغه نه بعد 200 واره یا رزاقو یا رزاقو دا وظیفه وکړه. 300 واره الله الصمد، 200 واره یا رزاقو، په پای کې 11 واره بیا هغه درود شریف. له هغه نه بعد ولاړ سه او هغه 2 رکعته فرض وکړه. کله چې د فرض لمونځ وکړئ سلام دې وګرځوئ. له هغه نه بعد بیا ته بله دا وظیفه وکړه تقریبا چې د سورة اخلاص ده. دا وظیفه تقریبا 1.5 واره ووایه. قل هو الله احد الله الصمد دا وظیفه 1.5 واره هغه ووایه. له هغه نه بعد لاس پورته کړه د خپل حاجت د خپل خواهش لپاره دعا چې د هر مقصد لپاره د کوله دعا وکړه. الله تعالی به ستا دعا قبوله کړي. نو دا وظیفه د دوستانو وکړئ انشاءالله. ډیر اسانه عمل ده. الله تعالی به د دې په برکت سره په آخرت کې بې انتها زیات ثواب هم درکړي او ستاسو حاجات به هم ورسره پوره کړي.